په جرمني ژبه کې د beziehungsweise کلمه ډیره کارول کیږي، خو کله کله پوهېدل یې په معنا باندې ستونزمنه وي. راځئ وګورو په مختلفو جملو کې کومې معناګانې ورکوي. beziehungsweise یو ارتباطي توری ده لکه und oder یا همداسې نورې کلمې. په لنډ ډول باندې BCV په شکل لیکل کیږي. درې مختلفې معناوې لري. یو معنی یې ده په ترتیب سره، دومه معنی یې ده که دقیق وویل شي، دریم معنی یې ده یا هم. د بیلګې په ډول Diese Kinder sind 8, 10 beziehungsweise 12 Jahre alt. دا ماشومان 8 کلن، 10 کلن او په همدې ترتیب سره 12 کلن دي. Wir fahren nach Spanien beziehungsweise nach Madrid. موږ اسپانیې ته ځو، که دقیق ووایو مادرید ته ځو. مادرید یو ښار ده په اسپانیا کې. Bitte bringen Sie Ihren Ausweis beziehungsweise Ihren Führerschein mit. مهرباني وکړئ خپل اوسوایس یا هم خپل فیورشاین ځان سره راوړئ. تاسو په کمنټ کې راته ولیکئ مونږ د شنبې په ورځ یا هم د یک شنبې په ورځ سره ګورو.